वापस लम्बी बम्बारियों का सर के तेरा बाड़ा वापस लम्बी बम्बारियों का शाबत तबाहियों का शाबत तबाही علاج خو به زه ستا کومه شعر ته یوازې څه کافي یم سترګې دې د مینې شرارت کوي حسن دې شغلې د محبت کوي ستا د مینې درد کې هر اندام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته رسېدلی دی نو بیا دې خپل سر تړې وړې واله طوفانیا چیرې خپل مال نه ده اخیستی خپل مرګ له آواز ورکړو اوس په تا د مینې پورې په مارنګ کا لاس راکوه ولاړ د عشق په میدان یم د شیربانو زه یوسف خان یم د شیربانو زه یوسف خان یم ځان مې ته جانان مې ته ارمان مې ته ایمان مې ته سب پتا قربان لتا نظر یم والله वाल زویا چې اوسکا مورې نن د چای ناوخته راوړو زه زویا پرېږده اوس هم لا ډېر وخت دی والا ته چې اوسکا موږ څه خورې ته راوړه نه مورې نه خو ناوخته دی زویا هر څه ناوخته دی هغه بار مې چې ناوخته دی لا ډېر وخت دی مورې ما چای وڅښلې زه ما زما ته مورې خو ناوخته ده الله دې ماشي زویا فوزه ساس وې لالا وا لالا دی وی خو لکه ستا په شانتې دی وي زه چې ځو
सका अल्लाह कौम हर वक्त दा दुआ कौम सका अल्लाह कौम हर वक्त दा दुआ कौम कलबा समाशिद हूँ दा कथा मन्ना कौम स्ताप यारा नकिना कराय मवल्ला मुस्ताप यारा नकिना कराय मवल्ला सन्मित जनमित अरमानित याराना के हर इल्जाम में कबूल करे दे ताना बाजुदा नशा मदा कसम में खड़े दे याराना के हर इल्जाम में कबूल करे दे ताना बाजुदा नशा मदा कसम में खड़े दे नते सौजारी मनम्मा नते आशिकी मनम नते दिलदारी मनम्मा नते दिलदारी मनम दाखो गुलमा सखी टोल खबर दी फजूल दी माल पर बदल की माल हाँ जमा पैसे सबा जमा उसे तरह उसे कथा खबर द्रोग वा न ताज्जुब राना प्रेका دا څه کتلو مطلب څه دی د غل په ګیره کې خس وي نه غلم نه ګیره لرم د دې نه ښکاري چې مغزه دې خراب شوي مازغه زمانه مازغه ستا خراب دي ستا څه خیال دی چې ته به هر څه کوې او خلک به در باندې خبرېږي نه په څه خبره د ځان نه راته دومره نادان مه جوړوه لاړ شه د مغزو علاج وکړه ته لیونی شوې علاج خو به زه ستا کومه
से बोतलें जरूरी है 10 रुपए की نه ما در شلو پوری خیر دی بچی طالب 10 रुपए درکم ها همدا वाले बच्चे 10 रुपए همدا वाले زویا ستا په مخ ته زخم څو شو زما زویا وای زما زویا هیڅ خبره نشته مورې په موټرسایکل روانم کاڼې مخ ته راغله او پرېوتم وارخطا کېږه ما هیڅ خبره هم نشته تا خو چېرته په وړوکوالي کې هم دروغ نه دي ویلي اوس ته خیره زلمی شوې اوس به ته خپلې مور ته دروغ وې زویا نه مورې هیڅ خبره هم نشته یو لیونی غوندې انسان و په لاره روان یم راغله راسره لانجه وکړو هېڅ پوه نه شوم چې جنګ یې راسره په څه وکړو زه قربان د خپل زوی نه چې چا زما زوی ته دونه تکلیف ورکړی الله دې د هغه لاسونه مات کړي مورې ته مه وارخطا کېږه په ما هېڅ هم نه کېږي بیا چې ستا دعاګانې راسره وي زه په دنیا کې هېڅ مشکل نه لرم د الله پاک نه زه هر وخت دا سوال کوم چې زما د زوی ته حفاظت وکړي یا الله ته زما د زوی حفاظت وکړي سم به دې وهلی وې سم سم مې واده د شیرې د خوراک کړی ستره خپې به یې له یو کړي وو د هغې نه هم پاتې نه وه په منځ کې د کلي مشران راغلل هغوی رانه خلاص کړل آفرین آفرین زما هم ستا په شانته کې نر دوستان پکار زم ګورې کمزوري سړي سره په لاره تګ نه کومه مشران وایي چې عمر 4 ورځې دی خو چې غریبي دې راګیر کړي نو بیا 400 کاله دی یا سره سخت وخت د هړ په شکال غرمه ده تېرېږي نه خانجي مالې ونیولو دا چا دا شیر یا سره لاړ شه او د شیر اصل نسل داسې ختم کا لکه هغه چې په دې دنیا له پیدا شوی نه لاړ شه نه نه یارونه د جوش په ځای د هوش نه کار واخله نه نو ته په دې وخت کې هم د هوش او د جوش خبرې کې یا ساته اشنا چې اوده به راویښی نه او ویښ به چیړې نه نو دا څه خبره شوه زما د خبرې مطلب دا دی چې یاران جوړولی نه شي نو کلی به دشمن کې یا سره
ستا د فلسفې په خبرو باندې زه نه پوهېږم. عمر په دې نه تېرېږي، صبر دین هم کار اخلي د دې نه. که مار په تلو تلو کې ټک درکړي نو بیا به د مار سر د خپو لاندې چټني. شیره تا بیا جنګ کړې ولې؟ سپنا زه ناجایز کار برداشت کولی نشم. څه جایز دي؟ ها ما ته ووایه کوم هغه ناجایزه څیز دی چې تی نشي برداشت کولی؟ الله تعالی وایي چې ناجایزه کار د وکتل لاس د پورته کړه، که لاس نه پورته کوي نو आवाज دې وباسه، که आवाज نه اوچتوي نو په نفرت ورته ګوره. ګوره شیره موږ ډېر کمزوري خلک یو، ته صرف او صرف د نفرت په سترګه ورته ګوره، ټیک شوه؟ زه هغه انسان په کم نظر وګورم د وینو په ځای د هغې په رګونو کې زهر دی. زه هغه خلک ته کم ویم چې هغې د لاسه ماشومان او تورسرې در په در په ډیرانونو ګرځېدي او قب ډوډۍ پسې. Gira baala wapas lami bambariu ka. Star ke dira baala wapas lami bambariu ka. Shabat tabahiu ka, shabat tabahi, shabat tabahiu ka, shabat tabahi. पखपल जुल्फ के में गुल का नन में खुशाला यो फसल का पखपल जुल्फ के में गुल का नन में खुशाला यो फसल का नन में खुशाला यो फसल का नुमात चंदमल करे कपस्ता मेरा पानी उका मात चंदमल करे कपस्ता मेरा पानी उका शाबत बाही उका शाबत बाही शाबत बाही उका शाबत बाही गोला पारी रा बात कीगी लेला पस्तर को की पमुना कर जवीना पमात टोल कले खबर को बता दियो दादा खबर दजराती चीना सदके बस्तर को तपारा खुशा मंदिस्ता दा टूटा पर कौमा ताता यवेव रज कंदादा सिपा जड़ा तर पसे टूल मर कौमा सर की दिविश तलकड़ी शुंड दी लंबे लंड कमिस दी मरकम तंगी दी पेंसी सर की दिविश तलकड़ी शुंड दी लंबे लंड कमिस दी मरकम तंगी दी पेंसी दास लमी न मनी बल्ख कोले जैसा हाँ इसमें दिली दिली दास लमी न मनी बल्ख कोले जैसा हाँ इसमें दिली दिली मासरत खुदे द पारस लना दिलदारी होगा मासरत खुदे द पारस लना दिलदारी होगा शाबत बाही होगा शाबत बाही शाबत बाही होगा शाबत बाही दस्तर को चंगरा सरऊ का मिनक की नंगरा सरऊ का सर के बतात तो रोमा जान बता कुर्बानो माँ और पर दुनिया पूरी का जमा सर यारी का नूर पर दुनिया पूरी का जमा सर यारी का शाबत बाही का शाबत बाही शाबत बाही का शाबत बाही सर के दिरा बाड़ा वापस लमे बम्बारी होगा शाबत बाही होगा शाबत बाही शाबत बाही होगा शाबत बाही शाबत बाही का शाबत बाही शाबत बाही का शाबत बाही
شکر بس چې آرام درته ملاویږي دا راته ووایه زه تا له 200 روپۍ د چېرته نه راوړم دا تا داسې ماله ګټلې ده او راوړې یې ده ډالۍ بچه لوی دا واله نغزوی می داغماد نفسی غمی وکن تا دی الله غر کی یا لوی خدایا دا هم دا تیارې به تر کومې پورې زما په دې ژوند کې پرتې وي مور مه ژاړه زه بیا کباړ غوندې زویه زه په کباړ راغونډولو ستړې شوم تر کومې پورې به ته دا کباړ راغونډې او موږ به دې ځان ساتو لاړ شه او سخي د خپې نه وتره او زما اوږې ته یې راوغله دی دومره لوی سړی شو دومره لوی چې اوس ماله زما پیسې نه راکوي زه ورغلی وم او دا هغه مال پیسې هغه مونږ له را نه کوي څه هغه وویلې چې د مال په بدل کې مې د مال پیسې ساري کړي دي توبه خدایه توبه توبه خدایه توبه والله په بالله کوسې دله ژوندی پرېږدم اوس خو یې بلکل ژوندی نه پرېږدم وړل ورڅه لټکې ورڅه لټکې دا خو زموږ د تربور کور دی تاریخ مې ورځه کله زما کور ته راځي د تربور کور مې دی زړه مې وغوښتل او حاضر شوم خو د کمال خبره دا ده چې نه ستړی مه شي او نه څه د ناستې خبر طوفانه تربورې ولایه دا مطلب نه دی چې بغیر د تپوس زما کور ته ننوتې وکاکا زما په راتلو باندې او دومره غوسه ځکه غوسه کوم چې دې کور کې زما پېغله لور ده هغه زما یاد ده زما عزت دی تربوره دومره لویه غوسه تا زما دپاره پرېښودې وه او که نه د بل چا دپاره هم زشته په ډېره خبره ده نه پوهېږم چې بیا داسې غلطي ونه کړي ورک شه زما د کوره ګوره تربوره ټولې دنیا ته پته ده چې ته زما تربور یې او دا اشپری سم نه کېږي ولې نه کېږي ولې نه کېږي دا زما د خاندان عزت دی عزت دی زه د بل چا په اوږو باندې نشم کتی هېڅ چلې نه بکواس بند کړه دا اول زما حق دی او که زما نه شوه تورې خاورې به پرې انبار کړم پوه شوې واورې تا ته هم ویم چې د دې دوسلې نه دې بهر وینم پوه شوې که نه هغه چې څوک وچلي هغه د خدای ونه بخي لورې هېڅ فکر مه کوه زه لا ژوندی یم غزالې ستا مینې خو زه ملنګ کړم د مینې خبرې خو عمده خوند کوي خپل ځان به د نه هېري
او د مینې په سوچونو کې به ډوب پروت دی. ته د سوچ خبره کې او زه په ویښه ستا خوبونه وینم. خو تا زه په خوب کې څنګه لیدلی وم؟ ما ته په خوب کې داسې لیدلي چې ستا په سپین مخ باندې تورې زلفې ځوړېږي او نری نری واله. کنی زمانم طوفان ہے
ما خدله په دې پوره کلي کې ځای ښه اوس په تا ښه نه سویه نه جګړه مکو خبره وکړه جګړه مکو مورې پرېږده نن دې ته د علاج وکړم مه کوه ته پرېږده دا مظلوم انسان چې په دې ظالم انسان باندې ته څه ویل غواړې زه ستا په خبره پوه نه شوم واورې او ځان پوه کړه ستا لور او یا ستا انګور د خلکو سره په پټو کې سندرې او ګانې وایي نو ته به څه کوې تا کوې بې حیا داسې کارونه کې راځه دا د جمال پوډري زوی ده مورې ته ما نه مه خفه کېږه ته په خدای تبارک چې دا جنې د دې سړي هېڅ هم نه کېږي ما ته پته نه وه زما زوی به داسې کار کوي مورې مینه خو ګناه نه ده دارو چې مریض ته خپل حد نه زیات ورکړي نو هغه دپاره دارو نه شي هغې نه به زهر جوړ شي او هغه به مړ شي همدغه شان مینه چې ظاهره شي د هغې نه ګناه جوړه شي مورې د دنیا په هیڅ مذهب کې مینه ناروا نه ده د دنیا په هر مذهب کې د مینې سبق ورکول کیږي همدغه مینه ده چې بدلار انسان نیکې لارې ته وړي ګوره زویه د مینې ناکامي د انسان نه ځناور جوړ کي مورې زه کوم ځناور نه یم ګوره زویه زه د هغه ځناور خبره کوم کوم چې پرون زموږ ورټکولو اسې نه زویه کوم چې پرون زموږ ور ټکولو په ځای باندې ماته نه کي مورې هغې نه مخکې زه به د هغې خپې ماتې کړم ګوره زویه یوه مور هم دا نه غواړي چې د هغه د زوی لاسونه په وینو رنګ شي زویه ته هغه جینۍ پرېږده نه مورې نه که زه هغه جینۍ پرېږدم زه به مړ شم ښځه دا یو زوی و د هغه مړ شو سړیه اوس به څه کوم زما هغه یوازې یو چې هغه هم لاړ
دا راته ووایه چې د له به د کفن څه بندوبست کوم. لاړه ما زه اوس هم چې د کفن بندوبست وکړم. زما سهاره وي. روکئ صبر کوه صبر نه کول والا دا د قسمت خبرې دي د چا څنګه او د چا څنګه روکئ هغه سرپوزې خبر دی او که نه کفن پسې هغه بس یو کفن پسې ولا راځه چې ځو چېرته د کفن بندوبست وکړو. د کفن بندوبست غزالي خفه نشي په ما لږ ناوخته شو. ستا په ناوخته راتلو باندې خفه نه یم خو د ملاقات انتظار ډېر سخت دی. و ظالمه تا ته څه پته ده خو ما خو دا یو ګنټه داسې تېره شوه لکه د یو کال. اوه ته خو په مینه کې ډېره جذباتي شوې. د جذباتو نوم مینه ده. تا ته څه پته ده چې زما په سترګو کې ستا لپاره څومره مینه ده. زه دا خپل نادان لرګی ستا نه څنګه په قلار رښتیا ولې اوس هم ستا زما په مینه شک دی. تشربانو زي يوسف خان يم 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 نام خور دیش و یاد شوی په جهاني زشربانو 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 د یوسف خاني تشربانو زي يوسف خان يم 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 دا مشهور چې په جهان یو دا ټول د مینې برکت دی. دا مشهور چې په جهان یو دا ټول د مینې برکت دی. دا چې دوه زړونه د یو ځان یو دا ټول د مینې برکت دی. ته مې خان خیلی زه ستا د کلي خان یم تشربانو زي يوسف خان يم 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 شربانو 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 ران بدل باندې زلګي غواړي ساده دي ران بدل باندې زلګي غواړي ساده دي سودام کوم ور سره خلک خيسته دي
ښایسته دی یما خوشاله تا چې د ځان کم تا چې جانان کم یما خوشاله تا چې د ځان کم تا چې جانان کم زه ټوله ستا یما چې ته په ما قربانې زه ټوله ستا یما چې ته په ما قربانې زه شیربانو زه شیربانو زه شیربانو ته یوسف خانې زه شیربانو ته یوسف خانې ما ته خو یې کپه نه ویلو دا زه کوم ځای کې یم ما ته خو یې کپه نه ویلو زه ولاړ شم د کپه نه مې صاف کړم راشه دا کور ولې تالا ده مړی ښخ که هغه ورور سره لاړه ښځه ده ښه شوی جدا لما سکوم ژوند بې لتا ته چې شوی جدا لما سکوم ژوند بې لتا نه پای قسمت کې زما داسې معلومیږي نه پای قسمت کې زما داسې معلومیږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تیریږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تیریږي نه یریږم زه له چا ویکه غما ځان هر خوا نه یریږم زه له چا ویکه غما ځان هر خوا سترګه مې جانانه ستا په مینه قربانېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تیریږي وای خدایا خدایا ژوند به څرنګه تیریږي बगैर लता द जुदाए वक्तुना मण बमिकड़ी द तन्हाए वक्तुना बगैर लता द जुदाए वक्तुना मण बमिकड़ी द तन्हाए वक्तुना बांधी मैन जड़बा जमा सिंगा सबरीगी ता बांधी मैन जड़बा जमा सिंगा सबरीगी खुदाया खुदाया ژوند به څرنګه تیریږي खुदाया
ته زما مینه تباه شو زه تا تباه کوم تباه نن د بعد د هغه لار اختیاروم ستا د مرګ لارې ودرېږه زویه ته چېرته ځې زه چېرته ځم مورې کار لرم زویه ته هغه جینۍ سره مه ملاوېږه که تا زما خبره ونه منله نو زه به تا ته خپل پی نه بخم یالکانو دا مال به واخلې او شمشاد ته به یې په حواله کوئ ګوره یو خبره یاد ساتئ چې په لاره کې نره خواري خوا نه شي طوفان خان داسې زما ړومبی ځل نه دی ګورو زما یوه خبره یاد ساته چې بزدله دشمن ګزار نه کوي پټ ناست دي او د موخې انتظار کوي تا دشمن کوم یو ده زمونږ دشمن هم زمونږ روزګار دی هغه چې په لاره ځي نو نښې به هم نه پرېږدي طوفانه ته بې فکره شه خبره به تورو دروازو ته نه ځي ځکه خو مې دا مال ستا په حواله کړو ټول عمر زمونږ خانانو د زمرو ژوند تېر کړی دی بېغمه شه طوفان خان ستا مال به ستا ځای ته ورسېږي زه ځه په مخه دې ښه څوک یې ته زما لاره دې نیولې سیم شیرخان استامک هلکانو
بیگ پدیسی کیدا زنکارکم نو بیا نو بیا د خپل سر تړي وړي والا Nangar Film presents. Afghani film, The Ishq Levari. Soketa! Sen de, de bir yapacak. Abi ne oluyor? Tamam, hadi. Produced by Naeem Fakhiri. चिपल कतो के धमाके कभी पुजलो चिपल कतो के धमाके कभी पुजलो ऊवरवा उर्द बदल दामुनो ऊवरवा उर्द बदल दामुनो